تلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم. خوشحاله یم چې د افغانستان د فرهنګي میراثونو یوه بله نوې خپرونه ستاسو خدمت ته وړاندې کوو. دا خپرونه مو د کابل ښار یو نامتو ټاټوبي بالاحصار ته ځانګړې کړې ده. بالاحصار د کابل ښار بالاحصار چې نه یوازې د کابل ښار د تاریخي پیښو یو ځلانده ټاټوبی دی، بلکې د افغانستان په تاریخ کې خورا ارزښتناک موقف لري. موږ به د بالاحصار د معرفي په لړ کې پر درو ټکو توجه. لومړی د بالاحصار د تاریخ په اړه به ستاسو سره وغږېږو، کله جوړ شوی دی، څنګه جوړ شوی دی او د کومو واکمنانو د ګټې او استفادې وړ ګرځېدلی. په دوهمه برخه کې به ستاسو سره د بالاحصار د جوړښت په اړه خبرې وکړو، څنګه جوړ دی، د کابل ښار د تاریخي دیوالونو سره د دې بالاحصار اړیکې څه دي، څومره دروازې یې درلودلې او ولې دا دروازې د دې بالاحصار د معرفي دپاره ارزښتمنې وي. او په وروستۍ یا درېیمه برخه کې به ستاسو سره پر دې وغږېږو چې بالاحصار اوسنی او راتلونکي ستاسو سره څنګه یادوو، د بالاحصار د ودې پراختیا او د لا ښه پېژندلو دپاره کوم وړاندیزونه لرو. زموږ سره مل اوسئ. بالاحصار تاریخی بالاحصار صفحات بس زیادی دارد که عمدتاً تاریخ افغانستان را میتوان نامگذاری کرد. از بعد تأسیس و ایجاد بالاحصار حوادث تاریخی کشور ما با این آبده تاریخی و این حصار بس مهم گره خورده است. هر صفحه تاریخی ما در بالاحصار میتوان مشاهده کرد. بالاحصار که تاریخ ایجادش کم از کم 1600 سال میگذرد، حوادث پربار تاریخی ما چه مثبت و یا هم منفی از بالاحصار میتوان به مطالعه گرفت. بالاحصار در زمان حیات الله و یا هفتلی ها ایجاد شده است. به گفته پادر ارگستانی دانشمند ایتالوی، اساس شهر کابل و بعدا بالاحصار و دیوارهای مشهور شهر کابل در زمان هفتلی ها اساس گذاری شده است. این قصر و این قلعه نظامی برای چی بوده و از چه زمانی مورد استفاده شاهان مختلف و دوره‌های گوناگون تاریخ کشور ما مورد استفاده بوده است. مسلماً ما در نوشته های قبل از قرن چهارم میلادی معلومات وافری در مورد بالاحصار نداریم. آنچه که معلومات هست بعد از دوره اسلامی، خاصتا نویسنده ها و مورخین و جغرافیادان های دوران عصر اسلامی در مورد بالاحصار و دیوارهای کابل صحبت هایی داشته است.
در کتب مختلف جغرافیایی و تاریخی در مورد بلاحصار یادداشت‌هایی وجود دارد. در مسالک الممالک، در حدود العلم، در اشکال علم از که منسوب به جیهانی است در مورد بلاحصار گفته شده است. به گونه مثال در حدود العلم آمده است که کابل شهری است با دیوارهای بلند و حصاری مستحکم، در آن هندوان زیست دارند و با بتخانه های زیاد. به می ترتیب در مسالک الممالک در آثار دوگانه جیهانی در مورد بلاحصار یادداشت‌هایی آمده است. بحثی که بلاحصار را محوری ساختند حملاتی پی در پی اعراب هست و بعداً از یعقوب ابن لیث صفار. یعقوب ابن لیث صفار در قرن 6 هجری بلاحصار کابل را از طریق دروازه قندهاری که در نزدیکی کوی شیر دروازه قرار داشتند از به شهر کابل داخل شدند و رتبه شهر را محصور ساخت و از بین برد و بلاحصار را تصرف کردند. بعد از آن بحث‌هایی در مورد بلاحصار آمده است. بحثی عمده در دوران چنگیزها یاد شده است. چنگیز با تمام تهاجمات خشنی که داشتند بر بلاحصار نیز تاخته است، ولی روزها و برگهای خوش و خوشنودی که از تاریخ بلاحصار داریم در دوران تیموری ها و دوران بابری ها هستند. تیمور بلاحصار را به مثابه یکی از مراکز مهم سیاسی مورد استفاده قرار داد. تا ارغنون مورد استفاده خانواده تیمور بوده و بعد از او بار دیگر در دوران بابری ها خاصتا در زمان بابر مورد توجه قرار گرفته است. بابر با وصف اینکه مدت 2 سال این حصار مهم را به حیث مرکزی دولتی و ارگ سلطنتی استفاده کردند، با وصف آن هم توجه زیادی به این بلاحصار داشته. در کنار آن که ترمیمش کردند، آبادی های نوی را هم در این قلعه نظام سیاسی ایجاد کردند و تأسیس کردند. اولاده بابر هم مورد استفاده قرار داد. در مورد بابر گفته می شوند که از جهت پدر به تیمور می رسند و از جهت مادر به مغول‌های چنگیزی. به هر صورت نواسه ها و نواده های بابر با وصف آن که در شهر آگرا قدرتی را داشتن و به حیث مرکز امپراتوری خود آگرا را قرار داده بود، ولی کابل و خاصتا بلاحصار را نیز مورد استفاده قرار دادند. در موارد مختلف هم از بلاحصار و هم از اطراف آن خاصتا باغ‌هایی که بابر ساختند، اورتباغ و مهتاب باغ، از این بلاحصار یادآوری شدند در تزک بابری و آثار دیگر که در آن زمان بر رشته تاریخ آمدند. در مورد بلاحصار معلومات زیادی دارند.
بالاحصار د اعلیحضرت احمدشاه بابا د واکمنۍ پر مهال یو ځل بیا د پاملرنې وړ وګرځېدی. په د 18مې پېړۍ په دویمه نیمایي کې بالاحصار د افغانستان د ارګ حیثیت ځان ته واخیست او په ځانګړې توګه د اعلیحضرت تیمورشاه په وخت کې د افغانستان د لوی امپراتوري ارګ او د اعلیحضرت تیمورشاه وروسته د هغه زوی شاه زمان او تر هغه وروسته نور شاه محمود او د امیر دوست محمد خان تر واکمنۍ پورې ارګ د بالاحصار ماڼۍ او یا د بالاحصار ستره نظامي قلعه د افغانستان د سلطنتي ارګ په توګه کارول شوې ده. د اعلیحضرت عبدالرحمن خان په وخت کې د نوي ارګ د جوړېدو وروسته نور د بالاحصار ماڼۍ او د بالاحصار ستراتیژیکه کلا د ارګ او د سلطنتي دربار او ماڼۍ مقام له لاسه ورکړ او د افغانستان واکمنان نوي ټاټوبي ته چې د افغانستان د ارګ په نوم یادیږي ولېږل شو او بالاحصار د یوې نظامي ستراتیژیکي ټاټوبي په توګه باندې پاتې شو او له هغه مهاله تر اوسه د یوه نظامي ستراتیژیک او سیاسي ټاټوبي په توګه نقش لري چې موږ اوس هم د افغانستان په معاصر تاریخ کې ډېرې پیښې د همدې بالاحصار په لمن کې لټولی او مطالعه کولی شو. لومړنی اروپایي چې د بالاحصار په اړه باندې معلومات خپاره کړل چارلس مسون څه ناڅه د شپږو سوه تر اتو کلونو پورې په کابل ښار او خاصتا په بالاحصار کې اوسېدی. د بالاحصار په اړه باندې څېړنې وکړلې او بالاحصار ته څېرمه سیمې هم تر څېړنو لاندې ونیول. چارلس مسون د درو نامتو سیمو څخه چې کابل، بلوچستان او پنجاب و د دې په اړه باندې څېړنې وکړلې او په 2 جلدونو کې د خپلو څېړنو معلومات خپاره کړل. د کابل او بالاحصار په اړه باندې چارلس مسون په خپلو یادونو کې لیکي چې د بالاحصار لویدیځ لوري ته یوه لاره د غره په څوکه اوښتې چې د هدایت الله د باغ څخه تېرېدله او د ملا هدایت الله اخوند باغ د یوه داسې لرغونې تپې پر سر جوړ سوی و چې د سپړنو په نتیجه کې څرګنده شول چې یو لوی معبد دی. د معبد څخه بېلابېلې مجسمې چې شمېر یې په طلا پوښل سوي وې او بېلابېل اطاقونه چې په ښکلو رنګونو مزین سوي وه او د موقعیت له مخې په یو لوړ مقام او ځای دریځ کې د دې ودانیو جوړښت سوی و. د ده د راپور له مخې څخه چې یو شمېر طلایي مسکوکات د ملا هدایت الله اخوند او د هغه د زامنو لخوا چې په همدې ټاټوبي کې پیدا شول، تخت شاه چې دلته لیدل کېږي د تمیم انصار زیارت څنګ ته، هلته د مسکوکاتو یو شمېر نوم بیلګې پیدا شولې او هغه د ملا هدایت الله اخوند زامنو په طلا فروشیو او زرګرانو وپلورلې او د هغه څخه زیات خوښ ول. د همدې سپړنو څخه د مسون د راپور پر بنسټ د هغه وخت د امیر دوست محمد خان زوی وزیر اکبر خان اطلاع پیدا کړل او هغه یادداشت کې لیکل شوي چې چارلس مسون وایي زه وزیر اکبر خان احضار کړم او وزیر اکبر خان هغه مجسمې ولیدلې چې ما په دې ټاټوبي کې ترلاسه کړې وې. د وزیر اکبر خان له قوله لیکي چې
دومره ښکلې مجسمې چې تاسو موندلي، کاشکې همداسې ښکلي انسانان هم موجود وای. دا د هغه وینا نقل دی چې چارلس مسن د وزیر اکبر خان له قوله یاداشت کړی دی. د دې ترڅنګ د بالاحصار ختیځ پلو ته د مرنجان غونډۍ پرته ده. د مرنجان غونډۍ څخه هم د بودایي پیر زیات شمېر اثار ترلاسه سوي دي. د دې دوو موقعیتونو په نظر کې نیولو سره داسې برېښي چې دوه حالته دي. لومړی بالاحصار په خپله یو معبد و لومړی په پیل کې، او یا هم د دې معابدو د ساتنې او حفاظت لپاره کارول سوی دي. دا دوه برداشت ده د دې موقعیت څخه ترلاسه کولی شو. د بالاحصار د جوړښت په اړه خبرې در سره لرو. څنګه جوړ سوی دی؟ په 4 پړاوونو کې جوړ سوی دی یا په 4 طبقو کې ودان سوی دی. لومړی حلقه یې د دفاعي خط خندق دی چې د دې لوی ډبرینې او خاکي غونډۍ تر ټولو لاندنۍ او کښتنۍ برخه ده. دوم پړاو کې حفاظتي دیوال جوړ سوی دی، ډیر عریض چې په ځینو ځایونو کې 2 متره عرض لري او لوړوالی هم د سیمې په تناسب متفاوت دی. د دیوال په امتداد د برجونو جوړښت د هر چا پاملرنه ځان ته رااړوي. برجونه په معینو ځایونو کې د فاصلې د په نظر کې نیولو پرته جوړ سوي دي. هر ځای چې اړتیا لیدل سوې ده هلته برج جوړ سوی دی. په هره مقطع کې چې په یو نوې زاویه د بالاحصار دیوال ګرځېدلی دی، په هغه ځای کې د یوه برج تابیا سوې ده. برجونه ترکشونه درلودل او د ترکشونو ترمنځ د برجونو ترمنځ د دیوال په منځ کې هم د ترکشونو علامې موجودې وې. په کمان شکل باندې تنظیم سوی دی، خو هغه کمانونه جوف او خلا نه لري. فقط د بالاحصار خواته چې د نننۍ برخه یې د کمان شکل معلومیږي او د باندې د خوا یا د بهرنۍ مخې څخه مسطح سوی او پوښل سوی دی چې هیڅ علامه د یوه کمان نه لیدل کیږي. تر هغه وروسته د اوسېدو ټاټوبي جوړ سوي دي چې د دې د جوړېدو زمانه یوه نه ده. په بېلابېلو زمانونو بېلابېلو حتی د پیړیو وروسته د یوې نوې ودانۍ د جوړېدو تابع سوې ده. د رتبیل شاهانو په وخت کې لومړني اساسات جوړ سوي دي، بیا اول یفتلیانو، بیا وروسته رتبیل شاهانو او تر هغه وروسته بیا چې موږ څه معلومات لرو هغه د تیموري دورې معلومات دي. موږ د امیر تیمور د زمان اثار دلته لرو چې ودانۍ جوړې سوي دي او د یو مرکز په توګه د دې څخه استفاده سوې ده. د هغه په شاوخوا کې دریم پوړ یا څلورم پوړ چې د دې بالاحصار یو بله ممیزه څرګندوي، هغه د بالاحصار تر ټولو په لوړ موقعیت کې ځای دی چې د اعلیحضرت تیمورشاه په د واکمنۍ پر مهال باندې جوړ سوی دی. خاصتا د دې برخې د جوړېدو زیات ویاړ د شاه زمان د واکمنۍ مهال ته ورګرځي. د شاه زمان د ودانیو د جوړېدو یوه بیلګه دا وه چې د لرګیو کارېدل زیات وه. موږ د دې دیوالونو په منځ کې لرګي وینو چې د هغه لرګي د دې دپاره جوړ سوي دي چې د ستنې او د یوې پایې په صفت وکارول سي تر څو دیوالونو مقاومت زیات سي او هغه پایښت پیدا کړي. اوس چې موږ په کم ځای کې ولاړ یو دا د شاه زمان د دربار محوري نقطه ده
انحنا لري او د دې ځای څخه به د امر نهي داد او عدل ټولې چارې د همدې ځای څخه ترسره کېدلې. هغسې چې اعلیحضرت شاه زمان د خپلې واکمنۍ په موده کې د یوه ارګ په توګه د بالاحصار کارولی دي، تر هغه وروسته نورو پاچاهانو هم همداسې کړي دي. تر هغه مهاله چې اعلیحضرت عبدالرحمن خان د نوي ارګ تابعه وکړل او سلطنتي ارګ د بالاحصار څخه انتقال سو یوه نوي ټاټوبي ته چې اوسنی ارګ دی د افغانستان د دولت د سیاسي واکمنۍ یو نښه چې هغه د کابل ښار په منځ کې واقع ده. په هر صورت د جوړښت له مخې څخه موږ وینو چې په دې ودانیو کې په بېلابېلو زمانو کې بېلابېل مواد کارول سوي دي. د لومړنیو موادو څخه برېښي چې خامې خښتې، ډبرې او پوخ ګل کار سوی دی. په دویم پړاو کې چې کله موږ د تیموري دورې د امیر تیمور ګورګاني د وخت اثار وینو، په هغه ځای کې د سربیره پر دي چې ډبرې کار سوي دي. د پخو خښتو نمونې هم په دې دیوالونو او ودانیو کې لیدل کیږي. بیا چې کله د تیمورشاه دراني دوره پیل کیږي، په دې دوره کې بیا د دې اثارو د پخو خښتو، د ګچو، د کاشیو کارول معمول سوي دي او دوام یې پیدا کړی دی. خو تر ټولو ښه ډیزاینونه د شاه زمان د واکمنۍ پر مهال دي چې هغه د یو رښتیني ارګ په توګه دا ځای کارولی دی. او بیا تر هغه وروسته موږ د ساختمانونو یوه خاصه بیلګه وینو چې اسلامي عرف او اسلامي عابداتو د جوړېدو نمونې او بیلګې هم شته، او هغه کمانونه دي چې تاسو یې اوس په دغه تصاویرو کې وینئ چې کمانونه جوړ سوي دي. خو دا کمانونه د خښتو په وسیله نه، بلکې د توږل سوو ډبرو په وسیله جوړ سوي دي چې دا په خپله د ساختماني مهارت یوه خورا ښه بیلګه ده. تاسو د دې تصاویرو په لیدلو بوخت شئ. موږ به تاسو بیا تر بل ټاټوبي پورې د ځانه سره ملګري وساتو. بالاحصار سه ممیزه معین دارد. ممیزه اول به حیث یک آبیده تاریخی دارای بیشتر از دارای 1600 سال قدامت دارد. ممیزه دوم به حیث ارگ سلطنتی در دوره‌های مختلف تاریخ افغانستان مورد استفاده قرار گرفتند و ممیزه سوم موقعیت استراتژیک و نظامی سیاسی هست. به مسئولین امور پیشنهاد می-نمایم که بالاحصار کابل را دیگر از موقعیت نظامی به یک محل تفریحی، به یک محل سیاحتی و به یک محل اجتماعی مبدل بسازد تا همه جهانیان که برای دیدن این ارگ تاریخی کشور ما، همه افغان ها که برای دیدن این آبیده تاریخی ما میآیند لذت ببرند و در کنار آن به حیث منبع عاید ملی محاسبه شود. تاسو ته مې د افغانستان د فرهنګي میراثونو یوه خورا مهمه تاریخي آبیده بالاحصار معرفي کړ چې د افغانستان د تاریخ خورا مهم او بنسټیزه پاڼه شمیرل کیږي. د افغانستان د فرهنګي میراثونو تر بل پروګرامه پورې چې زه او زما ملګري
ټول ستاسو خدمت ته حاضرېږو، تاسو پر لوی څښتن سپارو. د خدای په امان تر بل پروګرامه.